الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرینو، د اسلامي امارت مسؤلینو، د هیواد ملي تجارانو او سرمایه‌ګزارانو، صنعتکارانو، همداراز د رسنیو محترم استازو، د بهرنیو هیوادونو محترمو ډیپلوماتانو او میلمنو او ټولو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یو چې نن په کابل کې د یوې داسې نمایشګاه د پرانیستلو په مراسمو کې ګډون کوو چې بېساري دي او د هیواد ګڼو تولیدي شرکتونو، تجارانو، د اتاق تجارت محترم مسؤلینو په هڅو او د تجارت وزارت محترمو مسؤلینو په هڅو او د هیواد د صنعتکارانو په هڅو جوړه شوې او پرانیستل کیږي. ورونو، مشرانو او د مختلفو وزارتونو مسؤلینو خبرې وکړې. اول اسلامي امارت وروسته له دې چې هیواد کې جګړه پای ته رسیږي او جهاد بریا ته رسیږي، دوم هغه ستر هدف چې لري هغه د اقتصاد د پیاوړتیا او دوم هغه هدف چې د اسلامي امارت نصب العین ده، هغه د اقتصادي ودې او تقویې دپاره د هیوادوالو سره همکاري او زمینه سازی ده. همه ما شما شاهد هستیم که افغانستان نو به پا استاد میشه و نو به طرف اقتصاد خود و خودکفا گام های را میبردند. در این راستا به تجار ملی کشور و همچنان سرمایه‌گذارای داخلی و خارجی زمینه بسیار خوبی فراهم است که بیاین در افغانستان در عرصه های مختلف سرمایه گذاری بکنن. مثل که مسئولین محترم تشریح کردن، در بخش های معادن ما فرصت های بسیار وافری داریم که برای سرمایه گذاری مهیا است و ما باید از این فرصت استفاده بکنیم. همچنان در بخش زراعت مثل که معین صاحب محترم تشریحات خود داشتن، برای سرمایه گذاری وافر زمینه مساعد است. نیاز به این است که ما این زمینه را از دست ندهیم و استفاده خوب بکنیم. در عرصه سوم در بخش انرژی و همچنان در بخش بازسازی برای سرمایه گذاری زمینه مساعد است. از این فرصت های عظیم همه تجارای ملی کشور و تجارای بین المللی و سرمایه گذارا که امید از این دارن منفعت خودشان ببرن و به مردم افغانستان منفعتشان برسه، برایشان زمینه مساعد است که بیاین در افغانستان سرمایه گذاری بکنن و افغانان را حمایت بکنن و همچنان تجارای ملی خود ما تلاش بورزن که کشور به پای خود استاد شوه و از خود شروع کنیم. په یو هیواد باندې بندیزونه لګیدل یو نیم کال وړاندې، دغه هیواد له یو سیاسي شخص سره ما خبرې کولې. ما د بندیزونو اثرات ورته ویل چې دا بندیزونه چې تاسو په هیواد لګیږي د دې به منفي اثرات څو فیصده وي، څومره وي. هغه یو ډېر جالبه خبره وکړه. هغه ویل چې زموږ هیواد چې تر اوسه پورې څه لاسته راوړنې لري دا ټول د بندیزونو په نتیجه کې دي. هر ځل چې بهرنیو هیوادونو د سیاسي موخو د تحمیل لپاره په موږ باندې بندیزونه لګولي دي، موږ په مقابل کې آمادګي ته تیار شوي یو او زموږ په دننه کې د هیواد په دننه کې یوه روحیه راځوندی شوې چې باید موږ په خپلو پښو ودرېږو او د بهرني فشار نظام خلاص کړو. هغه د دې نتیجه شوې چې زموږ هیواد په مختلفو عرصو کې خودکفا ده. دا خبره ډېره دقیقه وه. دغه هیواد چې بندیزونه پرې لګېدل دا چارواکي دا خبره وه. افغانستان هم داسې یو موقعیت کې قرار لري چې طبیعي ده مختلف هیوادونه دلته سیاسي موخې هم لري او دلته ثبات، آرامش او یو قوي نظام د جوړېدو متاسفانه چې لا تر اوسه ذهنیت نه ده آماده شوی چې آمادګي ورته وښیي او حمایت یې وکړي.
موږ داسې وینو 1.5 کال کې په افغانستان کې جنگ پای ته رسېدلی، دا هیواد په پښو درېږي، امن و ثبات کې راغلی، مګر لا هم په رسمیت نه ده منل شوی. له دې نه مخکې یو حاکمیت دلته اوس هېڅ شی خپل نه و، مکمل بېګانه، مکمل د رشوت و غصب و چور و تالان یو داستان یې درلود، هغه رسمي و، نړیوالو منلی و. ولې یو داسې نظام منځته راځي چې هغه رشوت نسته پکې، فساد نسته پکې، امن یې ټینګ کړی ده، یو ډېر خطرناک حالت نه هیواد ژغورلی ده. دا نظام لا تر اوسه په رسمیت نه ده پېژندل شوی. ستونزه دا ده متاسفانه چې د نړۍ قدرتونه زموږ سره لا هم هغه ستراتیژیک او اصولي تفاهم ته نه دي رسېدلي، لا هم موږ ته مشکلات ایجادوي. دغه حالت ایجابوي چې زموږ خپل هیوادوال، زموږ ملي تجاران، سرمایه‌داران او هغه څوک چې امکانات ورسره دي، جمع نظام او جمع حکومت او جمع مختلف وزارتونه، دوی باید په دننه کې هغه روحیه ډېره قوي کړي چې موږ باید په خپلو پښو باندې ودرېږو. موږ نور دې ته منتظر پاتې نه شو چې بهرني هېوادونه راځي موږ ته نقشه راکوي، موږ سره به حمایت کوي او بوجۍ د ډالر به راوړي، موږ به ودانوي. دا امید باید ونه لرو. وخت چې دا امید نه لرو څه کېږي؟ دوه لار دا ده چې موږ به ځان آبادو، خپله به ځان آبادو. معادن لرو ولې ورته ګورو؟ باید سرمایه ګزاري کې وکړو. ظرفیتونه د تجارت د زراعت دپاره لرو ولې ورته منتظرو؟ باید استفاده ځینې وکړو. په ټیټه سطح باندې، په هغه سطح باندې مشکلات نسته پکې، باید کار پرې وکړو. څو ورځې مخکې ما یو سفر و ترکیې ته، هلته زموږ ګڼ سرمایه ګزار افغانان دي، تجاران دي، هغوی دې ته لیوال اوس افغانستان ته راسي خپله سرمایه را انتقال کړي. ورسره د دوست هېواد ترکیې تجاران، ورسره د نورو اسلامي هېوادونو تجاران، هغو ډېر شوق درلود چې موږ افغانستان ته درځو، غواړو سرمایه ګزاري وکړو. دا اوس هم 13 ورځې موږ سره اړیکې سوي دي، وړ ورځ هم سوي دي، دوی را روان دي دلته. هغه فرصتونه چې موږ هغو ته بیانول حیران پاتې اوس. دا خو ډېره ښه زمینه ده، دلته لا هم تشویش موجود ده چې جنګ ده په افغانستان کې، اوس هم چاودنې دي په افغانستان کې، اوس هم بد حال ده. او وضعیت چې ما تشریح کوو دوی حیران وو، دا تجاران داسې وضعیت موږ خو درځو هېواد افغانستان ته درځو سرمایه ګزاري کوو. نو په موږ باندې لازمه ده د تجارت محترم وزارت مقام باید سهولتونه ایجاد کړي، باندې سرمایه‌ګزاران د جلب دپاره او د هغو دپاره د سهولت د ورکولو. واقعا هم تجاران د موږ داخلي تجاران هم بهرني تجاران هم له یو شي نه ډېر په تکلیفېږي. هغه بروکراسي ده، د اوراقو ځغلول یو ادارې او بل ادارې، دا واقعا تجار ستړي، واقعا یو سرمایه‌ګزار ستړي مایوسه کوي. نو ښه دا ده چې په دې باندې په لوړه سطح باندې فکر وسی. زما پیشنهاد دا د محترم وزیر صاحب تجارت دلته ناست خپل اثرګزاري سره د اقتصادي کمیسیون د لارې نه یو داسې طرحه جوړه سي چې په یو ودانۍ کې او په یوه ورځ کې د تجارانو د سرمایه ګزارۍ هغه ستونزې چې وي په یوه ورځ کې باید حل سي، په یو ځای کې ځغاسته پکې نه وي، دا د سرمایه ګزار ستړی نه کړي او مایوسه یې نه کړي. دومه دا ده چې په امنیتي برخه کې لا هم توجه وشي. کوم تشویش چې سرمایه ګزار په کومه برخه کې سرمایه ګزاري کوي، که لري امنیتي ارګانونه لا ډېر ورته متوجه سي، دوی امنیت ته، فزیکي امنیت ته هم، رواني امنیت ته هم. درېیمه دا ده چې د تجارت محترم اتاق دا کار کولی سي او باید وي کې راتلو سره به یې کړی هم وي چې د باندې نړیوالو تجارانو سره په غیر سیاسي لیول باندې خپلې اړیکې پیاوړې کړي. د سیاسي اړیکو نه خو موږ هغه د 1.5 کال ډېر ستړي وو. تاسو به د بهرنیو چارو محترم وزیر صاحب او د هغو هلې ځلې لیدلې وي، څومره منډې تړلې چې د امارت په وخت کې بهرني سیاست باندې او بهرني اړیکو دپاره سوي دي، شاید په دا تېرو نږدې حکومتونو کې نه وي سوي. ولې موږ لا تر اوسه موافقت ته ځکه نه یو رسېدلي چې د باندې خوا نه مانع موجوده ده، دا اړیکې له یوې خوا نه جوړېږي، دا د طرفه جاده ده، له یوې خوا نه ستونزې موجودې دي. خو تجاران دا کار کولی سي، سرمایه ګزار یې کولی سي، د تجارت اتاق دا کار کولی سي، د باندې تجاران مثلا اروپایي تجاران دي دلته رامات کړي، د اسیا په مختلفو برخو کې عربي تجاران دي، د منځنۍ اسیا تجاران دي، دغسې د نږدې هېوادونو تجاران دي، د هغو د اتاقونو سره اړیکې ډېرې پیاوړې کړي، لا یې هم پیاوړې کړي چې بې له دې چې څوک سیاسي ممانعت ورته ایجاد کړي، هغه راسي افغانستان کې سرمایه ګزاري ته زمینه مساعد شي. په هر صورت اسلامي امارت د سرمایه ګزارۍ په حمایت کې ده، همداراز د تجارت او صنعت د ودې په حمایت کې ده. دغسې نمایشګاوې چې د افغانستان صنعت په معرفي نیسي
او نړۍ ته ښیي چې موږ دغه تولید لرو، دغه ظرفیت لرو، دغه قوت لرو. دا موږ هم ستایو، هم د تشهیر، نشر او پخش دپاره همکاري کوو او هم انشاءالله زمینه ورته مساعدېږي. او دا یو ځل بیا د تجارت د محترم اتاق نه مننه کوم او ستایو دغه ګام چې اخیستی او هیله کوو چې دا دوام وکړي. نورې نمایشګاوې هم دایرې سي چې زموږ ټول تولیدات هغه معرفي سي او نړیوال پانګوالو، تجارانو، صنعتکاران را مات سي او زموږ له تولیداتو نه استفاده وکړي. او په هیوادوالو یو ځل بیا هم غږ کوو چې د خپلو تولیداتو نه استفاده وکړي. خپل تولیدات لذیذ دي که طعمي مواد وي او هم د ښې استفادې وړ دي که نور توکي دي. تمام هموطنان خود میخواهیم که از تولیدات خود استفاده کنیم. تولیدات ما بهترین تولید است و کمک به مردم خود است، کمک به تجار است، کمک به سرمایه‌گذار است، کمک به آینده کشور است. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.